په افغانستان د امریکایي اشغال پر مهال د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندلیک په نامه د غرنۍ سیمې اوسیدونکی عبدالکریم هغه وخت د زمري لقب خپل کړ کله چې یې د جهاد او مبارزې په تودو سنګرونو کې بېلابېلې کارنامې ترسره کړې. د امریکایانو 2 چورلکو او زغروال ټانکونو ویشتل د دې سبب شو چې عبدالکریم زمري هېوادنۍ مشهورتیا ومونده. رالم دیجه رالم او تکیناستلم یوه تیاره جګه شو هغه هم رانه لاړه، دویمه راغله هغه هم رانه لاړه، درېیمې تیارې ته مې ځان برابر کړ. دا پیلوټ مې راسۍ کړ چې ډز مې پرې وکړ نو تیارې بس د اول ډز سره اور واخیسته او لمبه یې وکړله ایسته ختم شو دواړه وسنو او زه ترې په خپله مخه شوم. اوس مهال د اسلامي امارت د بري راوروسته عبدالکریم زمري د بابا لقب هم ترلاسه کړ. د جهاد د تودو سنګرونو د اتل اوس بابا شوی او په خپله غرنۍ سیمه کندلیک کې استوګنه کوي. امسا په لاس همغه سنګرونو کې ګرځي کومو کې چې د ده د جهاد او مبارزې یادونه خوندي دي. عبدالکریم زمری بابا لږې لږې پخوانۍ خاطرې په یاد لري. زما د دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه دې د امریکایانو پر وړاندې د جهاد او مبارزې تاوده سنګر ته راودنګل، نوموړي راته وویل الله تعالی اړه کې واچولی چې څو به ژوندی یي، د هغه نه پاڅېږه جهاد ته پاڅېږه او د امریکایانو سره وجنګېږه. نو د هغې نه راپاڅېدلم صاحب او بس نه مې شپه کتلې نه مې ټوله شپه او ورځ به په دې غرونو کې ورته پروت وم. مولوي حبیب الله عادل د زمري بابا دلګي مشر پاتې شوی. نوموړي راته د عبدالکریم زمري بابا د جهاد سنګرونه او پر امریکایانو د بریدونو سیمې را په ګوته کړې. په دې ځای باندې د امریکایانو ټانکونه روان یو هغه مې پاک و یو ټانک ورپسې ډز یې وکړ دغه ځای باندې دغه یې وویشته او تقریبا دې ځای باندې هغه بل ټانک باندې دویم ډز وکړ نو هغه دې ځای کې وویشته. هغې کې چې څه خلک وو هغه ټول الحمدلله د منځه لاړ. نو زمری بابا یو تګړه وتل او قهرمان مجاهد دی او تاسو ټول خلک یې پېژنئ. هغې چې دلته کومې کارنامې کړي دي نو تاسو ولیده چې د دې ځای دغه د جازونو او دغه د ښکته چې هغه کومه علاقه موږ وکتله په هغې کې هغه ټانکونه ایشتل، بیا دغسې یو امریکایي ایشتل. د زمري بابا په لاس د ویشتل شوي امریکایي چورلکې اثرات لا هم دلته خوندي دي او د بیلګې په توګه یې دغه تاسې وینئ چې دا د هغه چورلکې چې د زمري بابا په لاسونو باندې په دغه غرنۍ دره کې د راکټ په وسیله ایستل شوې ده، دلته اثرات موجود دي او په دې سیمه کې خوندي دي. محسن نامې د عبدالکریم بابا زوی دی او د خپل پلار ځینې جهادي کیسې راته دوی وکړي. جهادي مبارزونه د چې کله شروع کړې ده نو اوله کې امریکایانو باندې به د مارکول ټوپک په واسطه باندې ګزارونه کول. نو په دې بیس کې د ځای کې چې ښکاري د بابا چې کې د 2 جازونه ویشتلي دي، په دې بیس کې 2 امریکایان ویشتل په یوه ډزه باندې. زه به ورسره داسې وم او دی به دغه شانته به و او ده به دغه شانه پروګرامونه کول. دا سیمه چې تاسو وینئ د خانوک بانډې په نامه باندې یادېږي. دلته ودان کورونه او آبادۍ وي چون دلته په دغه ساحه کې د مجاهدینو مبارزه د اشغال په وړاندې ډیره وه، نو امریکایانو په خپلو چورلکو سره دا سیمه بمبار کړله. تاسو کورونه ګورئ چې ړنګ دي او دلته هغه توپونه یا مرمۍ چې د تیارو دي تقریبا دغه هغه کنده ده چې په دې باندې د بمبار هغه ګولۍ چې دي لګېدلې دي، نو دا سیمې دغومره کنده شوي دي. کونړ د اطلاعات کلتور رئیس مولوي نجیب الله د زمري بابا د استوګنې سیمې ته ورغلی و. نوموړي وویل په سیمه کې د چورلکې پاتې ټوټې به په موزیم کې د زمري بابا په نامه خوندي کړي. زه به انشاءالله دومره وکړم چې دا غږ به زه د مشرانو سره شریک کړم. که بالفرض د مشرانو هدایت دی چې تاسو دا راوړئ په اطلاعات فرهنګ ریاست کې محفوظ کړئ، نو انشاءالله دا ټول هر څه زه په غاړه یم چې دې ته د راتلو د وړلو څومره خرچه دا به انشاءالله زه وکړم. اول ته بیا د زمري بابا په نوم باندې به انشاءالله زه په میوزیم کې هلته محفوظ کړم په اطلاعات فرهنګ ریاست کې. انشاءالله دغه ژمنه موږ ستاسو سره هم کوو د دوی سره. کونړ امنیه قمندان مولوي عبدالحق حقاني وایي د امریکایانو سره د جهاد په سلسله کې د افغانانو له لوري د پام وړ کارنامې ترسره شوي او په ډېرو ولایتونو کې غازیان شتون لري. د وویل عبدالکریم زمری د جهاد او مبارزې داسې یو اتل دی چې د هېواد په کچه د مجاهدینو په ډله کې له نیک شهرت برخمن دی. امارت اسلامي څومره مجاهدین دي دا ټول قهرمانان او اتلان دي
او دوم قدم کې الحمدلله امارت اسلامي د خپل وس مطابق ټول نازولي دي. هیڅوک اوس په افغانستان کې دی پاته نه ده چې امارت د خیر او د ښېګړې لاس نه وي ورکړی د خپل وس مطابق. راځو زمري بابا ته. زمري بابا خو په مشرقي ولایاتو کې یو وتلی مجاهد ده چې دا تقریبا افغانستان 14 ولایتونه دي، په دا ټول ولایتونو کې بیا غازیان پیژني، ځکه چې د ویډیوګانې مجاهدینو کتلې تیارې یې وویستې هغه مو لیدلي دي، چې ټانګان به یې ویستل دا مو لیدلي دي. ما نظر دا ده چې دغسې مجاهدین لکه زمری بابا د افغانستان په هر کونج کې سي دا باید په هر لیول کې ونازول سي، د مطبوعاتو د لارې باید ونازول سي، یاد یې باید همیشه او د امارت مسؤلین په هر ولایت کې دی کسان دي باید ورته متوجه سي، لاس ته خیر او د ښېګړې ورکړي. اوله آفرین الحمدلله ورته یې ګوره یاره که عالم مثال یې وکړي. ای د حق په سپینه لاره لارویه پرونا مین خماره لارویه لکه ستوری د سپیدو په هیله اوسه له ماښامه تر سهاره لارویه